الرحیم. راځو انشاءالله نن د وینډوز 8.1 لومړنی لیکچر ته جمع کوو چې یا لیکچر به انشاءالله مونږ سټارټ اخلو د وینډوز 8.1 انوایرمنټ یا د هغې په محیط یا په چاپیریال کې څه شی دی. راځو خبره نه اوږدوم ځکه چې بیا د ویډیو لینت هم اوږدېږي، بیا به تاسو په ډاونلوډولو کې مشکلي او بیا به موږ ته په اپلوډ کول کې هم مشکل پکې پیدا کېږي. نو راځو انشاءالله سټارټ اخلو د وینډوز 8.1 انوایرمنټ څخه. په دغه انوایرمنټ کې موږ سره مختلف دي. فار ایگزامپل اول په دې کې دی موږ سره ټاسک بار ورته ویلی کېږي. دویمه برخه په دې کې دی موږ سره آیکن ورته ویلی کېږي، آیکن. او نمبر 3 برخه په دې کې ده موږ سره مینو ورته وایي. نمبر 4 په دې کې موږ سره وال پیپر دی. او نمبر 5 موږ سره په دې کې ډیسکټاپ یا ځینې خلک ورته ایکسپلورر هم ورته وایي. نن انشاءالله په دې باندې څه خبره ترې وکړو. لومړنی ټاسک بار، دویم آیکنز، مینو، وال پیپر اینډ ټاسک بار اور ایکسپلورر. راځو انشاءالله اول سټارټ اخلو د ټاسک بار څخه. وټ از ټاسک بار؟ دا لاندې پټه چې کومه ده موږ سره دې ته ویلی کېږي په اصل کې ټاسک بار. لکه دې نه فار ایگزامپل د یو ځل سټارټ شو، لکه عموما دغې ټولې برخې ته ویلی کېږي ټاسک بار ورته وایي. اینه تر دغسې ځای ته پورې ټول څومره چې موږ سره دې برخې ته ویلی کېږي ټاسک بار. چې دغه ټاسک بار عموما موږ سره په 4 برخو باندې ویشل شوې ده. چې اولنۍ برخې ته ویلی کېږي اولنۍ برخې ته سټارټ مینو ورته وایي. سټارټ مینو ورته ځکه وایي د دې په خاطر چې موږ هر یو پروګرام چې انسټالو نو هغه لومړی موږ سره دغه ځای په ډاون ایرو باندې کلیک کوي، نو په دې ځای کې موږ سره راتللی شي. دې په خاطر ورته سټارټ مینو وایي. یا دویم نوم ورته اخلي، هغې ته کیم ورته هم ویلی کېږي، کیو ای ایم، یعنې کیو ای ایم معنی کویک اکسس مینیو. البته دغې برخې ته ویلی کېږي سټارټ مینو. او که چېرته فار ایگزامپل زه راشم په همدغې سټارټ مینو باندې مې رایټ کلیک وکړو، دې برخې ته انشاءالله ویلی کېږي کیو. او دا به انشاءالله والعزیز مخکې ټول راځي، دا به یو په یو باندې سټپ په سټپ انشاءالله وایو. دې برخې ته کیم ویلی کېږي. دویمه برخې ته ویلی کېږي کویک لانچ. دومره ساحه چې کومه ده د سټارټ مینو څخه تر دغه ساحه پر دې ته ویلی کېږي کویک لانچ. کویک لانچ کار څه دی؟ په دې کې موږ هغه پروګرامونه ځای په ځای کوو کوم چې زموږ بار بار د استفادې وړ کېږي او موږ یې بار بار استعمالول غواړو. فار ایگزامپل اوس په دې کې ما له ځان سره ورډ، کیمپټیشیا، ایکسپلورر، ډکشنري او داسې نور څه پروګرامونه یا فایلونه ځای په ځای کړي دلته. درېیمه برخې ته ویلی کېږي دغې ساحې پورې تر دغه ډیټا پورې د اخرنۍ ساحه نه دغې ساحې ته ویلی کېږي نوټیفیکیشن ایریا ورته په اصل کې وایي. او دغه نمبر لاست چې کومه برخه ده دې ته ویلی کېږي ایروپیک. ایروپیک څه مطلب دی؟ ایروپیک دې مطلب دی فار ایگزامپل که زه په یو پروګرام کې مخکې لاړم زه او زه غواړم چې د کمپیوټر سکرین ته یا د کمپیوټر ډیسکټاپ ته راشم، نو زه کولی شم چې په دې ماوس به لاندې د پوینټر به راښکته کوي او فقط د پاسه پرې ودرېږي، نو موږ ته به دغه ایروپیک به کار وکړي. ځینې ټایم کې دلته موږ سره ایروپیک کار نه کوي. هغه څه چې که زه راشم په ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم، دې کې راځم پراپرټیز ته. پراپرټیز کې زه راشم دلته بیا په ټاسک بار ټایپ کې یو سپیک ټو پریویو د ډیسکټاپ وین یو موو یور ماوس ټو دی شو ډیسکټاپ بټن ایٹ د اینډ اف ټاسک بار. که دغه چک ته نیسه که دا مې اوکې که دا شي. که زه اوس 1000 بار راشم او زه په همدې باندې ودرېږم، اوس موږ سره دغه ایروپیک کمانډ کار نشي کولی. نو دې په خاطر فرضاً که زه غواړم چې دغه ایروپیک باید ما سره کار وکړي، نو په ټاسک بار باندې رایټ کلیک دلته پراپرټیز ته راشه او دغه چک دلته پکې ورته آن وکړو، دا به اوکې کړو. نو کله چې اوکې مې کړو، نو موږ سره به د ټاسک بار خپل کار ایروپیک به خپل کار شروع کړي. فار ایگزامپل زه راشم د سپی سي ته، همدارنګه مخکې لاړ شم فار ایگزامپل دې کې راشم سی ډرایو ته، دا فرضاً مخکې لاړم دا شانته پکې. کله چې مخکې راغلم اوس دلته بیا په ایروپیک باندې ودرېدم، نو موږ ته به د کمپیوټر ډیسکټاپ به پکې راته شو کړي یو په یو باندې. بل په همدې کې دی موږ سره نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن ایریا دومره زر د ختمېدو نه ده انشاءالله، دې کې مخکې ځو او دې باندې به خبرې اترې کوو انشاءالله. راځو سټارټ به اخلو د ټاسک بار نه. او د ټاسک بار کې موږ سره اولنۍ چې کومه پراپرټیز ته راځو. پراپرټیز ویلی کېږي خصوصیاتو ته، یعنې دغه د ټاسک بار خصوصیات موږ سره په دې کې څه شی دي. اولنی ټایپ د موږ سره ټاسک بار دی، نیویګیشن دی، جمپ لیست دی، ټول بار دی. اول راځو ټاسک بار ته. ټاسک بار کار څه شی دی؟ اول په دې کې موږ سره لاګ د ټاسک بار. لاګ د ټاسک بار نه مطلب دا فار ایگزامپل که زه دغه چک مې ایسته کړ او دا مې اپلای مې کړ، اول به راشو د اپلای او د اوکې ترمنځ فرق ده. اپلای او د اوکې ترمنځ فرق دا دی که چېرته اول خو دې ته ویلی کېږي وینډو، ځینې خلک ته وینډوز وایي.
کله چې موږ کمپیوټر ته وینډو انسټال موږ داسې نه چې وینډوز ورته وینډوز کوم فار ایگزامپل ولې چې دغه وینډوز چې کومه ده پس کې د وینډوګانو مجموعه ده نو ځکه ورته وینډوز وایي او دې یوې ته ویلی کېږي وینډو ځکه وایي چې څلور دانې زولې دي فار ایگزامپل یوه زوله دوه درې څلور ځکه ورته کړکۍ ورته وایي او یعنې که چېرې زه دغه اپلای مې اوکې کړو نو ما سره به دغه کرنټ وینډوز به نه کلوز کېږي خو که چېرته فار ایگزامپل اوکې مې کړو نو ما سره به دا کرنټ وینډو به څه کېږي کلوز کېږي دا دی د اپلای او د اوکې ترمنځ فرق که زه راشم او دغه لاک مې دنه ایسته کړو دا مې اوکې کړو دا شانتې زه کولی شم دغه ټاسک بار ډېر په اسانۍ سره لیفټ ته رایټ ته باټم د ټاپ ته څه کوم موف او موف کوم فار ایگزامپل یا داسې کار وکړم د دغه سایز زیاته وړوکی کړم او که زه ورته یم چې نه فردار په خپل سټیټ کې دې پاتې وي فار ایگزامپل که ته غواړې رایټ خواته غواړې لیفټ خواته غواړې ټاپ غواړې باټم غواړې فار ایگزامپل راشه زه به دې کې والم ټاپ په دې کې واغس یا فار ایگزامپل دې کې به والم رایټ لیفټ زه به دې کې ټاپ والم بیا په دې کې راشه پراپرټیز ته او دا مې دلته لاک مې کړو دا مې اوکې کړ که زه اوس 1000 بارم زه خواري څومره کوم دا اوس ما سره د یوزابیلټي ته نشي موف کېدلی او که زه ورته یم چې نه فار بیرته ځکه چې بای ډیفالت موږ سره ټاسک بار همیشه لپاره د ډیسکټاپ باټم کې بیا په همدې باندې رایټ کلیک دې کې راشه پراپرټیز ته راشه پراپرټیز چې کله موږ رالو را به شو پراپرټیز ته او دغه چیک له دې ځای نه ایسته کړو داسې اوکې کړئ کله چې اوکې کړو نو تاسو که ډېر په اسانۍ سره اوس مووي کوئ یا خو داسې کار وکړه پراپرټیز سره دې ځای هم تاسو لاک کولی شئ یا په همدغې ټاسک بار باندې رایټ کلیک دې کې راشئ لاک د ټاسک بار ته چیک ورته داسې اوکې کړه نو کله چې اوکې ته کړو بیا تاسو سره یو ځای بلې ته نشي موف کېدلی یا فار ایگزامپل که زه چېرته غواړم چې دغه ټاسک بار باید ما سره څه شي لاک شي را سره فار ایگزامپل که اوس یو کس ووایي دا خو ډېر خلک په اسانۍ سره کولی شي چې دا ډیزاین لاک کړي او انلاک یې کړي که یو موږ داسې یو ټریک کولی شو فار ایگزامپل یا انلاک یې کړه همداسې پرې بیا به څوک نشي لاک کولی یا فار ایگزامپل که زه ورته وایم چې نه دا دې لاک وي او یو څوک دې انلاک نشي کړلی بیا د دې په خاطر زه به څه کوم را به شو رن ته بیا کله چې رن ته رالو او په رن کې ولیکئ چې جی پی edit.mac ولیکئ انټر یې کړئ دا شانتې کله چې موږ سره انټر شو بیا په د لیفټ خواته دې کې موږ سره یو پین راځي په دې کې به راشو ایډمنسټریټیو ټمپلیټ ته په دې کې راځم بیا سټارټ مینو ان ټاسک بار ته راځم او په دې کې را پیدا کړي لاک د ټاسک بار ویرز دا موږ سره لاک د ټاسک بار په دې باندې ډبل کلیک کړئ دا شانتې کله چې په دې باندې ډبل کلیک وکړو بیا په دې کې راشو یو دی انیبل ډسیبل ناٹ کنفیګر معنا دا کمنټس موږ سره کار نه کوي کله چې مو انیبل کړ خپل کار به پیل به کړو دا مې اوکې کړه دا شانتې کله چې مو اوکې کړه اوس که زه اوس څومره زه راځم فار ایگزامپل کله زه کلیک کوم فار ایگزامپل که نه اوس به ما سره ټاسک بار به کار نه کوي ګوره خیره شانتې دی که زه راشم پراپرټیز دا هم موږ دلته اوس کار نشي کولی فار ایگزامپل که زه غواړم چې دغه څوک باید انلاک نشي کړی نو په ټاسک بار باندې رایټ کلیک دلته کله چې ټاسک بار ته رالو دې کې پراپرټیز ته راشو پراپرټیز نه پس به راشو دلته لاک د ټاسک بار اوس موږ سره کمانډ کار نه کوي که چېرته فار ایگزامپل اوس یو کس وایي چې نه زه غواړم چې دا باید موږ سره کار وکړي او زه باید په خپله ډول سره یا فار ایگزامپل آن اف کړم نو بیا د دې په خاطر موږ راځو رن ته او په رن کې ورته لیکم جی پی edit.mac ورته لیکم جی پی edit.mac چې کله ورته ولیکو بیا به انټر پې کړو دا شانتې کله چې انټر شو دې کې راځم ایډمنسټریټیو ټمپلیټ ته په دې کې راځم بیا سټارټ مینو ټاسک بار ته او دې کې راځم لاک د ټاسک بار ډبل کلیک کړه دا شان دلته ناٹ کنفیګرډ کړه داسې اوکې کړه کله چې اوکې شو کلوز اټ او کلوز اټ اوس چې کله زه همیشه پر اعظم رایټ کلیک کوم هلته پراپرټیز اوس موږ بیرته کاري شروع کړو لاک د ټاسک بار دویم نمبر کمانډ په دې کې دی موږ سره آټو هاید د ټاسک بار آټو هاید د ټاسک بار نه مطلب څه شی دی فار ایگزامپل دغه کمانډ موږ اکثره استعمالو په مینی کمپیوټر کې د کوم کمپیوټرونو چې سکرین ورکوټ وي او دغه ټاسک بار پکې ځای نیولې فار ایگزامپل چې دا زه چې کله ورته پوینټر راوړم نو دا باید ماته شو شي او کله چې ونه پوینټر یې سکون بیرته باید ما سره هاید شي نو دې په خاطر دې ته هغه چک ورته ان کوم دا مې داسې اوکې مې کړو کله چې اوکې مې ګورې موږ سره څه شو اټومیټیکلی ټاسک بار موږ سره هاید شو کله چې ورسره پوینټر مې را نږدې کړو ما سره به شو کېږي او کله چې مونږ نیسي بیرته به را سره هاید کېږي یو په یو باندې که زه راشم نه فر بیرته خپل عادي حالت ته راول نو په همدې باندې رایټ کلیک دلته پراپرټیز ته راشه او دغه چک ته نه ایسته کړو داسې اوکې کړئ نو کله چې اوکې شو نو موږ سره به دغه ټاسک بار خپل کار به پیل کړي یو په یو باندې دویم په دې کې د موږ سره یو سمال ټاسک بار بټن یو سمال ټاسک بار بټن مطلب څه فار ایگزامپل زه ورته یم چې دغه بټن ماته وړکۍ کړه او دغه ډیټ پکې راته پټ کړه ډیټ باید په دې کې ماته شو نشي نو دې په خاطر فار ایگزامپل زه راځم او دغه چک ورته ان کوم دا شانده مې اوکې مې کړو نو کله چې اوکې شو موږ سره به ډیټ پټ شو ټایم شته موږ سره د بټن به وړکۍ شي او که زه ورته فار ایگزامپل چې نه بیرته خپل عادي حالت ته راولم بیرته مې رایټ کلیک کړه پراپرټیز ته راشه او د دې دغه چک ته آف کړه دا اوکې کړه کله چې اوکې شو نو موږ سره یو په یو باندې کار به شروع کړي
بل کمانډ موږ سره په دې کې دی ټاسک بار لوکیشن آن سکرین. زه ورته وایم فور ایگزامپل دغه ټاسک بار د موږ سره په کومه ساحه باندې دی وي. د دې په خاطر فور ایگزامپل باټم کې غواړئ لیفټ خوا دی، زه فر دې کې غواړم لیفټ او اپلای مې کړو نو ټاسک بار به را سره لیفټ خوا ته به راشي. بیا په دې کې اعظم فر رایټ کلیک کوم، دلته رایټ کلیک دی کې اخلم او دا مې اوکې مې کړو نو ما سره به ټاسک بار به رایټ خوا ته وشي. که زه فر په دې کې والم ټاپ په دې کې لوکیشن واغسته او دا مې اپلای مې کړو نو ما ته به ټاسک بار د ډیسکټاپ ټاپ ځکه موږ ته راکړي او که زه فر په دې کې راشه په دې کې ما ته باټم به دې کې ورته دا مې اپلای کړو نو ما ته به اوس دغه په باټم کې به راکوي. بل په دې کې د موږ سره ټاسک بار بټن نه مطلب دا زه چې کله یو څیز زه پرې کوم فر ایگزامپل په ورډ کې ایکسل کې او فر ایگزامپل اني پروګرام چې موږ ته وي او هغه چې اوپن کېږي هغې ته ویلی کېږي ټاسک بار بټن. فر ایگزامپل دا ټول موږ سره ټاسک بار بټن دي که ما سره دا فایل د فر ایگزامپل پارټ پلی د ډکشنري د ورډ دی ټول ته ویل کېږي په اصل کې ټاسک بار بټنز ورته وایي. اول په دې کې موږ سره الویز کمباین وین ټاسک بار از فول اینډ د موږ سره نیور کمباین. دې نه مطلب چې دی الویز کمباین نه مطلب دا که زه فر ایگزامپل راشم دلته اوس دا مې اوکې مې کړو او اپلای مې کړو. زه فر ایگزامپل اوس ورډ ته راغلم، زه چې کله ورډ ته زه اوس راځم او زه په دې ورډ کې څومره صفحې ما واخیستې فر ایگزامپل لکه یوه صفحه شوه، د دوه صفحې شوه، فر ایگزامپل درې صفحې شوې، څلور شوې، پنځه شوې، نو تاسو وګورئ دغه ورډ چې کوم دی دا په همدې کې به ځای کېږي، د ورډ نه بهر څه نه وځي. که زه ورته وایم چې نه دا چې کوم دی د بند ته نه یې راورته وه، کله چې دغه ټاسک بار فول شو بیا سره یو ځای کړه نو بیا په همدې باندې رایټ کلیک دلته پراپرټیز ته به راشو او په دې کې دا به ورته آن کړو چې کمباین وین ټاسک بار از فول، دا مې اوکې مې کړه. کله چې اوکې مې کړه ګوره اوس موږ د چا په څیر شو په دې په دې ټاسک بار باندې خواره واره شو. که زه فر ایگزامپل ګوره چې کله یو مې واخیسته بل مې واخیسته دا به څه کېږي، دا اوس په همدې کې به کېږي. ولې چې اوس موږ څه دې پخوا کې شی که دا زه فر ایسته کړم ته بیا به داسې خواره واره کېږي به پکې. او که زه فر ایگزامپل بیا په دې بل ته راشم پکې او که زه ورته وایم چې نه دې کې موږ دپاره همیش په دې کې څه ویل نیور کمباین هیڅ کله سره مه یو ځای کوه، پرېږدي په دې ټاسک بار باندې خواره واره همسې پراته وي. نو اوس به موږ سره د ټاسک بار مکمله صفحه پکې را سره ونیوله دغه شانتې. که زه اوس راشم فر ایگزامپل رایټ کلیک مې کړه دلته پراپرټیز ته رالم او بیا د کې دې په ځای مې بېرته واخیستل چې الویز کمباین هایټ لیبلز دغه چیک مې وکړه دا مې اوکې مې کړو نو کله چې اوکې شو اوس موږ سره به څومره چې زه ورډ اوپن کوم نو ما ته اوس به ټول په یو ځای کې به را سره اوپن کېږي. بیا راځم پراپرټیز ته، بل اپشن په دې کې دی موږ سره نوټیفیکیشن ایریا، دا پرېږدم راځم جمپ کوم دی بل ته ځکه چې موږ بیا د ویډیو سایز یا لینت زیاتېږي. شو وینډو سټور ایپس آن د ټاسک بار، دغې شین نښې ګورئ دې ته ویلی کېږي سټور ایپ، یا فار ایگزامپل موږ سره په دې موبایلونو کې هم وي چې موږ د هغې په تور باندې اپلیکیشن یې ډاونلوډوو. موږ به دا انشاءالله بیا وایو. مطلب یې دا دی زه چې کله وي دغه چک مې ورته آن کړو فار ایگزامپل دا مې اوکې مې کړو وایي دا دلته ما سره پرېږده او کله چې فار ایگزامپل آف مې کړو او بیا مې اپلای مې کړو دا دې ځای نه ویسه. خو دغه کمانډ موږ سره تازه کار کوي. کله چې موږ فار ایگزامپل وینډوز 8.1 هغه فرشلی انسټال کړو نو دا کمانډ موږ سره کار کوي، بیا وروسته موږ سره کار نه کوي. ګوره که دا زه اوس آف کړم او که آن کړم داسې موږ دې ځای نه نشي روکېدلی. که بیا مې فار ایگزامپل ایسته مې کړو بیا مې اوکې کړو بیا هم موږ سره دې باندې کوم افیکټ پې نه غورځوي. بل په دې کې موږ سره یوز پیک مخکې مو ذکر کړو فار ایگزامپل که چېرته موږ سره دغه پیک کمانډ کار نه کوي او فار ایگزامپل دغه چک فر که زه آف کړم او دا مې اپلای مې کړو اوس موږ سره دغه پیک کمانډ موږ سره کار نشي کولی دلته. که زه ورته نه فار دا پیک باید موږ سره کار وکړي دې په خاطر فر دغه چک ورته آن کومه داسې دا مې اپلای مې کړو. اوس که چېرته په پیک باندې ودرېږم نو ما ته به د کمپیوټر ډیسکټاپ به څه کړي شو به کړي راته یو په یو باندې. انشاءالله دومره بس سبا ته به انشاءالله سټارټ اخلو د نوټیفیکیشن ایریا باندې او انشاءالله ولاد ښه انشاءالله زموږ به د همدې پورې درس به بس سبا به خیر سټارټ اخلو د کسټمایز یا په نیکسټ لیکچر کې. او یاد لرئ چې زموږ د یوټیوب چینل او همدارنګه د فیسبوک پیج ځان سره لایک کړئ. زموږ د فیسبوک د پیج نوم دی کمپیوټر لرنینګ ان پښتو او د یوټیوب چینل دی لرنینګ کمپیوټر ان پښتو. دا دواړه ځان سره لایک کړئ او که چېرې خپل د ملګرو سره یې شیر کړئ، بالخصوص د هغو کسانو سره چې هغوی اقتصادي وضع یې کمزورې ده او نشي کولی چې په انسټیټیوټونو کې کمپیوټر زده کړې ته ادامه ورکړي. البته شوق یې زیات وي خو مګر د فیس د ورکړې نه یا د اقتصادي مشکلاتو نه نشي کولی چې خپل تعلیم مخ په وړاندې بوځي. موږ به انشاءالله همداسې لیکچر یې فیل کوو انشاءالله او ستاسو په خدمت کې به انشاءالله وړاندې کوو. ډېره مننه په دې هیله چې روغ جوړ انشاءالله او تر راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.